نظم شاعر همدرد، غږ مصطفی میاخیل. روژه روانه د اختر ته څو شپې پاتې دي. روژه روانه د اختر ته څو شپې پاتې دي. هلک بازار ته ځي، په چای څو پیسې پاتې دي. وړه خورکۍ ورنه د لوبو سامانونه غواړي، ګوتې لښتۍ بنګړي او زلفو ته ګلونه غواړي. مورکۍ هم ورنه د یو بل شي غوښتنه کوي، وایي راوړه مې د خوږې مور سره ژمنه کوي. روان شو سوچ کوي چې نن خو دا سودا اخلمه، شیرین خورې تا ته دا او مور ته دا اخلمه. پیسې یې واخیستې اخته دی سوداګانې کوي، مور په کور کې د اوږد عمر دعاګانې کوي. خو ډېر خوشحاله دی ځکه ورځ د اختر را درومي، مبارکي به وي ملګري لر او بر را درومي. ناڅاپه درش شو په ښار تورې تورې لړې راځي. ناڅاپه درش شو په ښار تورې تورې لړې راځي. د چا په خوله باندې نارې د عادي کړې راځي. څو ظالمانو په موټر پسې یو بم تړلی، په دغه بم پورې د ټولو خلکو غم تړلی. ماسپښین راغی وړه خورې دروازې ته ګوري، ډېره خوشحاله ده د ورور لارې سپېرې ته ګوري. یو څو سپین ږیرې نږدې تر دروازې را درومي. جنۍ حیرانه شوه چې ولې دوی نږدې را درومي. په منډه لاړه چې مورجان میلمانه راغلي، زموږ د کلي مشران ټول زموږ تر راغلي. مورې حیرانه شوه په بیړه دروازې ته راغله. خبره نه ده خو د زوی نامه یې خولې ته راغله. وایي چې مشرانو څه شوي دي څه شوي دي، دومره خو وایي چې بد شوي که ښه شوي دي. ټول ورته ګورو خو کیسه ورته کولی نه شي چې بوډۍ زوی دې شهید شوی بیا راتللی نه شي. بوډۍ نارې کړې چې بچی مې ولې نه را درومي، دا اوښ کولیکه یې په مخ او ګریوانه را درومي. بوډۍ نارې کړې چې بچی مې ولې نه را درومي، د اوښ کولیکه یې په مخ او ګریوانه را درومي. څه د روژې سختي ده، څه د دې کیسې سختي ده چې خدایه څه شوي دي نن بې اندازې سختي ده. اخر دا وشول چې کټ د جنازې ولیدو، د دوی پورې را داخل او له نږدې ولیدو. د بوډۍ کور باندې اختر نه، د محشر شپې راځي. خبره نه وه چې د غم به دومره زر شپې راځي. څه ارمانونه یې د خور او څه د مور پاتې شول، خړ دیوالونه یې د کلي او د کور پاتې شول. اوس یې لورکۍ د خپلې مور څخه پوښتنه کوي چې لالا چېرته لاړو، ستا به څوک ساتنه کوي. د مور د زړه نه یې بس صرف یو الله خبر دی چې څه پرې کېږي، نه امي نه ترې ملا خبر دی. ورځ د اختر شوه، لور او مور په ژړا تېروي، د خپل شهید په غم کې ویښه ټوله شپه تېروي. داسې مو ډېرې کورنۍ په غم اختر تېروي، په موږ ظلمونه ظالمان داسې اکثر تېروي. راځئ چې پورته کړو لاسونه دعاګانې وکړو، راځئ چې پورته کړو لاسونه دعاګانې وکړو. ای خلکو یو بل ته به نورې خنداګانې وکړو. ای خلکو یو بل ته به نورې دعاګانې وکړو. منزل زمان ورګ دې پاتې شوې نه کاروانې، نور مې بچ کې ہے بچانو ستاسو کور افغانستان یې، نور مې بچ کې ہے بچانو ستاسو کور افغانستان.